او الله تعالی کومه تقوا دې موږ نه غواړي داسې نه چې دغه تقوا دې موږ تر دغه روژې مبارکې میاشتې پورې محدوده شي چې که روژه وه تقوا دیانت عبادت بندگی او د ګناه و نه ځان ساتنه به کم او که روژه خلاصه شو نو خلاص یم نه الله تعالی خو دا لږ لږ نسخې دي د تقوا علاجونه دي خو الله دې موږ نه کامله تقوا غواړي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ای خلکو تاسې د الله نه وډار شئ په کامله تقوا او کامله پرهیزګاري او ډار باندې کامله تقوا چی ده وایي چې درې شیان په سړي کې نه راغلي کامله تقوا نه راځي خدای پاک دې موږ نه دا شیان غواړي کامله تقوا دا ده چې طاعت وي عصیان نه وي یعنی ټول عمر د الله تعالی د حکم مننه وي په هغه باندې عمل کول وي خو د الله تعالی د حکم نه مخالفت او سرکشي نه وي عصیان دغه ته ویل کېږي چې د الله نه سړی سرکشي وکړي چې دا نه وي ټول عمر د موږ نه خدای پاک د تقوا یو جز دا ده چې طاعت غواړي چې عصیان به نه وي دوم حق تقوا دا ده چې شکر وي کفران نه وي هر نعمت د خدای متعال د طرف نه چې په موږ باندې ده دغه تقاضا شکرانه ده چې موږ د الله د نعمتو شکر ادا کړو خو نعمتونه مسلسل شپه ورځ په موږ باندې جاری دي داسې سکند په موږ نه تېرېږي چې د الله نعمت په موږ نشته دا خپله ساه ایستل یو څومره لوی نعمت الهي ده په موږ باندې دا توفیق د عبادت څومره یو لوی احسان او نعمت خدای متعال ده په موږ باندې داسې نه چې موږ لمونځ ادا کړو د خدای پاک د نعمتو شکر ما ادا کړو د لمانځه شکر به څنګه ادا کوو چې الله تعالی نن په دې دور کې د خپل ځان ته وګورو الحمدلله زه چې اوس ګورم د جلال آباد د بغلان د پکتیا د خوست د غزني د لوګر د میدان دا خلک چې دا زه یې پېژنم چې دا وینم دا خلک راغلي دي دا د مختلفو علاقو خلک الحمدلله دلته راغلي دي اوس دغه تقوا چې خدای متعال د موږ نه غواړي دغه نعمت په څنګه شکر ادا کړو چې دا دغه توفیق راکړو چې دا دومره اوږد سفر موږ د خدای د رضا دپاره راوکړو د چې جلال آباد نه زه را روانېدم که د الله توفیق نه وای باید انسان دا سوچ وکړي والله العظیم که یوه لوېشتم زه د خواته راغلی وای د بغلان نه راغلی وای د خوست نه راغلی وای د پکتیا نه راغلی وای د نورو لرې لرې ځایونه راغلی وای د دغه نعمت په څنګه شکر ادا کړو دا چې بیا دلته موږ راغلو الله تعالی ته مو دا 9 اشتراکات المنځ دلته وکړو دا سجدې مو وکړې د دغه یوې سجدې به څنګه شکر ادا کړو چې په المانځه کې د نن حکم د سجدې وشو موږ متصل لاړو سجدې ته ابلیس لعین ته چې الله حکم د سجدې وکړو ادم علیه نبینا علیه السلام طرف ته د انکار وکړو ابدي ځای جهنم شو چې کله آیات د سجدې څوک تلاوت کړي او متصل سجده وکړي شیطان په چغو چغو نارې وایي چې ما ته الله حکم د داسې سجدې وکړو ما انکار وکړو ما ځای جهنم شو وګوره دغه بنده الله حکم ورته وکړو د دې صفه ځای کړو ځای جنت شو د دغه یوې سجدې شکر به موږ څنګه نعمت شکر ادا کړو نو خدای پاک د موږ نه شکر غواړي نعمتونه چې حساب نه لري نو باید شکرانه هم دومره وي چې حساب ونه لري خو الله رحیم او کریم ذات د ډېرو نعمتونه کمه شکرانه باندې د موږ نه کفایت کوي په ټول شوارود کې 15 وخت لمونځ په موږ باندې لازم کړی په ټولو 15 لمونځو 1 ساعت وخت نه تېرېږي په ټول کال کې 1 میاشت روژه ده په ټول کال کې په غانیانو 1 واره زکات ده په ټول عمر کې 1 واره حج ده او نعمتونه شپه ورځ مسلسل دي حتی په خوب کې پراته یو د موږ ساه جاری ده که یو منټ مسابند شي نمرو نو دومه حق تقوا دا ده چې د الله د نعمتو شکرانه وي کفران او ناشکري ونه شي او دغه ته باید موږ پام وي چې نعمتونه ټول کال دي شکر به ټول کال ادا کوو صرف د روژې خبره نه ده دریم حق تقوا دا ده چې ذکر وي نسیان نه وي چې همیش د سړي الله تعالی په یاد وي الله یې نشي ویل د الله ویرېدن دا د ځان ویرېدن ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. که الله ویر کو ځان ویر کو. خدای دې متعال مکتوي اے مؤمنینو د الله نه وډار شي. بیا راته هر انسان دې دا سوچ وکړي چې د دومې زندگی دپاره د قیامت دپاره ما کومه تیاري کړې ده. بیا وی د خدای نه وډار شئ. په یو آیات کې مؤمن ته 2 وارې وی چې د خدای نه وډار شه، او دا ورته وی چې ګوره الله در باندې خبردار ده، هر څه چې کې الله دې ویني، الله په تا علم لري. او بیا وی ګوره چې داسې نشي چې الله ویر کوي. که داسې شوی لکه هغه خلک چې الله یې ویر کړی چې کفار او فساق دي، نو ځان به ویر کوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې بخیل هغه څوک ده چې د ما نوم واوري او په ما باندې درود ونه ویایي. اوس په څه لحاظ بخیل ورته ویل کېږي؟ وایي دغه سړي په ځان باندې شفقت ونه کړه، ځان یې ویر کړه. که ده یو وارې درود په پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلی وای، الله تعالی به په ده 10 وارې درود ویلی و. نو دومره بخیل دی د الله 10 درود یې په ځان ونه لورېده. نو د الله نسیان دا په واقع کې د ځان نسیان ده. خپله برخه مو ویره شوه. موږ تاسې نن ترجمه کې نه ویلې چې هر عمل چې څوک کوي، کنکای نیک عمل وي که لوی نیک عمل وي، د ځان دپاره کوي. هر څه چې کوي کوم عمل الله وي د ځان دپاره کوي. په خدای خو احسان مه باروئ، په رسول احسان مه باروئ، په عالم او په استاد او په خپل پیر احسان مه باروئ، په همسایه او په غریب باندې احسان مه باروئ. چې څه کوي، که یو چاته صدقه ورکوئ د ځان دپاره کوي، ولې خدای پکې ثواب درکوي. که د یو چاته په مینه سلام اچوئ، که چا سره په محبت تعلق ساتئ، چې هر څه کوي د ځان دپاره کوي، په بل احسان مه باروئ. اوس نو چې الله دې ویر کړه، ځان دې ویر کړه، او ځان دې داسې ویر کړه خدای مې دې وساتي چې د سهار موږ لګیا تر ماښامه روژه د ماښام دپاره څومره بندوبست کوو. که وی نه کو په دا پیږو چې لوږه بیا راوږدېږي، شپه به مو راباندې په لوږه تېرېږي، سبا کېدی شي زه بېهوښي او که مړ شمه. چې د یوې ورځې دپاره موږ لږ لوږه تېره کړو، بېګا ته موږ بندوبستونه کوو. دا چې دغه دنیا زندگی کې موږ د هغه اوږدې زندگی دپاره بندوبست ونه کړو، نو خو ځان مو ویر کړو قبر کې 2 زره کاله زندگی ده، د قیامت ورځ 50 زره کاله ده. د هغه نه بعد د جنت او د جهنم وخت خو بیخي انتها نه لري. نو ځان مو ویر کړو، د ځان دپاره مو بندوبست ویر کړو. الله یې داسې مه کېږئ لکه هغه خلک چې الله یې ویر کړی، هغو ځان ویر کړی. نو الله تعالی د موږ نه حقه تقوا غواړي. دغه د تقوا اسباب د روژه ونیسه چې متقي شي، لمونځ وکړه چې متقي شي، زکات ورکړه چې متقي شي، بل عبادت وکړه چې متقي شي. او د دغه تقوا په برکت ګټه د چا ده؟ د موږ د ځان ګټه ده. ځکه په دغه تقوا د الله دوستي مقام درته پیدا کېږي. او چاته چې د الله د دوستي مقام پیدا شو، خدای پاک خپلو دوستانو ته میلمستیا په جنت کې تیاره کړې ده، نزول من غفور رحیم. نو چې تقوا راغله، د الله تعالی دوستی راغله، د الله د دوستی په نتیجه کې جنت راغی. ان اولیاؤه الا المتقون. د خدای دوستان نه دي مګر هغه څوک دي چې پرهیزګاره وي. او چې تقوا په چا کې راغله، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا. چې متقی شو، د الله دوست شو، د دغه دپاره د جنت نعمتونه خپله بیانې الله یې وی د متقینو دپاره دي. کامیابی د متقی ده. کامیابي چېرته ویل کېږي؟ وایي څوک چې د جهنم نه بچ شو، جنت ته داخل شو، نو هغه کامیاب شو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. دغه کامیابي چې د جهنم نه بچ کېدن ده، جنت ته داخلېدن ده، دا د متقی دپاره ده. بیا نو هلته جنت کې باغونه دي، انګور دي، قسمه قسم میوې دي. هلته ډک جامونه د شرابو، د شودو، د شاتو، د اوبو، زنجبیل، سلسبیل، قسمه قسم مشروبات دي، قسمه قسمه خوراکونه دي. دا په تقوا پیدا کېږي.